الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين معزز و سامعین ما استاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشیدنا سورہ حشر اتوشتم سپارہ آیت نمبر 9 سے حصہ مبارکہ تلاوت کا رب کریم جل جلالہ دې په مالا د حق وینا کولو او په هغې باندې موږ ټولو اورېدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي په دې آیت مبارک کې د انصار رضی الله تعالی عنهم اجمعین د هغوی مدح پکې بیانولی شي د هغوی فضیلت د هغوی شرافت او د هغوی د کرم اظهار پکې بیانېږي د هغوی د لوی زړه او د هغوی د یو بل سره محبت هغه پکې بیانېږي او د
انصارو د نیک نفسی بیان پکې الله رب العزت کړی. انصار د مدینه رضی الله تعالی عنهم اجمعین په صحابه کرامو کې داسې صحابه کرامو چې خپل مال او حال او خپل جان دای په مهاجرینو صحابه کرامو باندې قربان کړو. که انسان د هوی تعریف وګوري د هوی ژوند وګوري د انصارو د مدینه نو خپل مال او خپل جان په مهاجرینو باندې په محبت کې د الله د پاره قربان کړو. په مسند احمد کې روایت ده یو پیرا مهاجرین رضی الله تعالی عنهم حضور مبارک لراغل او ورته عرض کو قربان په دنیا کې همغه د انصار په شان ته خلق تر اوسه پورې اونمند دا خدا سے خلق تی دا سے محبت مونږ سره کوي چې کار کسب پخپل کوي او د هغه ګټه وټه مونږ لرا کوي. چرته تندې تریو نک په بدړې را سره خبره اونکا زړې را ته تنگ نک پزړه کې را لچ کوم دې زین را کړی دی خپل کورونه را ته خالی کړی دی او دغه شان د محبت را سره کوي. مونږ په دې باندې یریګو چرته الله رب العزت زمونږه د دې نیکو اعمالو ثوابونه چرته انصار لورنګي زکه پلګ کې لگاو په ډېرې کې ډېرا برابر حصہ زمونږه کوي او مونږه د ځان نه جدا کوي. حضور مبارک ورته فرمایلنا تر هغه پورې چې ترسو پورې تاسو د انصار رضی الله عنهم اجمعین د هغوی ثنا او تعریف بیانوي او د هغوی د پاره دعاګانې غواړي. دا سه خلق الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لا په دې تمام مخلوق کې چاڼ کړه او هغه وته بیا ورکل چې دا دستا صحابه کرام دا سه محبت د یو بل سره کولو دا سه مینه د یو بل سره کوله. په حدیث د بخاری کې راځي حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک یو پیرا انصار د مدینه را اوبل او ورته او فرمایل چې تاسو پسې د بحرین زمکه لیکم دا تاسو له درکوم. انصار ورته په جواب کې وویل د الله رسوله تر هغه پورې دا مونږه ناخلو تر سو پورې چې زمونږه مهاجرین ورونو ته دونه ملاو شوینی. حضور مبارک ورته فرمایل خوخه مې د صحیحه وګوره دا واوري زمانه پس بدا سے وخت راځي چې نور خلکو ته ملاویږي او تاسو ته نه ملاوي. دغه خبره هم انصارو د حضور مبارک قبول کا خیر دې کوم ته ملاو نشي او مهاجرین او صحابه کرامو ته ملاو شي. دونه محبت دا ولی د الله د رضا د پاره اخروی فائدې پکې ورته ښکاری دي ځکه دغه محبت کو د دنیا لالچ نو صغرض نو صغه وزن د دنیا حسن او صورت نو کداغه محبت او خپل مال او جان قربانو نو صرف او صرف د الله د رضا د پاره. یو پیرا انصار د مدینه راغ حدیث د بخاری شریف ته حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تعارض کوي قربان کستا سو خوخه وینو زمونږه د باغونه زمونږه او د مهاجرین ورونو ترمنځ تقسیم کړ. حضور مبارک وته فرمایلنا دا سينو کو دا تاسو په میانس کې نه تقسیموم لیکن دونه کوي تاسو دونه مینا او محبت هغه د دې مهاجرین او صحابه کرامو سره ده نو کار کسب تاسو کوي او کومه ګټه وټه چې دنو په هغه کې مونږه پورا یادوي په هغه کې مونږ پورا شامل وي یعنی مهاجرین رضی الله تعالی عنهم هغه پکې پورا برخه کوي. انصار د مدینه او فرمایل یا رسول الله مبارکه مونږ ته دا خبر استا دا منظوره نو دونه محبت د صحابه کرامو په خپل مینس کې د صدا پاره د الله رب العزت د پاره چې رب العالمین مو په مونږ ته جنت راکړي مونږ او تاسو به چرتا یو چاله صحیح سور کو د خپل حصے نه چرتم نه پردی حصہ ګیرو مړی پکو او پردی حصہ د خپل سینې لاندې کو مونږ ټول خلک یو او ټول خلک ته خو تر هغه پورې چې ترسو پورې د چا وس نه رسی نو د خسړې او چې کله په وس او رسید بس بیا وایو ګورو بور سره
اوس دغه مال حال غضب کا زناو کا حرام کار راوړه ولیکن وس په ورسیږي چې کله وس نه ورسیږي بیا خلک یو پیرا د صحابه کرامو مجلس لګیدل انس رضی الله عنه مبارک د حدیث راوی دی وی حضور مبارک په مونږ کې تشریف فرما ده او دا خبره وکړه چې اوس به یو سړی راضي او دا جنتی دی وی پدې کې یو انصاری صحابي رضی الله عنه مبارک را روان دی تازه او د سکړې دی د ګيري مبارک نه او بس اسیږي او خپل پیزار په خپل ګس لاس کې راغسته دی او را دن نشه وی په سبال باندې بیا حضور مبارک او فرمایل چې اوس به یو جنتی سړی را دن کیږي وی بیا دغه انصاری صحابي راغې پدری مورز باندې بیا حضور مبارک دغه په حق لګوای ورکا وی بیا دغه انصاری صحابي را دن نشه وی په مونږه کې حضرت عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنهما موجود وی چې کله محفل ختم شو وی د کته وی چې دغه بزرگ سړی پاسې د وی د ورپسې ور روان شي او وراغه چې قربان زما د پلار سره پکور کې څه خبرې اترې راغلي دي خفغان مې ور سره راغې او ما قسم کړی دی چې تر دروش پورې به زه د خپل کور ته نظم نو که تاسو مهرباني وکړئ او دا درېش په تاسو مال په خپل کور کې ځای راکړئ نو ډېره مهرباني به وي ډېره ښه ده راځه حضرت عبدالله رضی الله عنه مبارک د هغه سره روان شي ورغې د شپې ګوري چې د مبارک داسې کوم عمل کوي چې رسول الله مبارک د جنتی کېدو زیره په دنیا باندې ورک تمام شپه ودده مانزه تم را پانسید او د شپې چې په خوب کې بیدار شي بس د رب العالمین ذکر وکي دا غلو ای بیان کی د هغه ثنا بیان درې شپې چې تیر شوي وخت پوره شو عبد الله رضی الله عنه مبارک ته رخصت اخلي او رواني او ورتوای قربان دا درې شپې تیر شوي ما دا سه عمل دستاسو اون لیدو چې د هغه په ذریعہ باندې تاسو دې زه تر رسیدلی چې حضور مبارک ستا په حق ل باندې درې ورځې په مخ گواهی ورکړه چې دغه انسان جنتی دی نو تاسو خدای نور او بزرګانو نه اعمالم کم کوي د شپې عبادت مهم دومره نشته دا څه کوم عمل دی چې تاسو یې کوي د مبارک ورتوای وینور خو هیڅ عمل نشته دی تا ولید بس دغه کار او ژوند او دغه عبادت ته سبای شي منزل روان شو شپه شي بس د وخت ود شو وې دغه کار کسب دی وې خزه ډیره خدا چې کله روانې دو د تر نه روان شي لغون ته مخ کې تر نه لاړو د انصاری صحابي ورپسې आवाज کوي وې ها داسې یو عمل شتا چې هغه په ما کې دی او هغه کوم او وې هغه دا دی چې زما تر هوسه پوري پزړه کې یو مؤمن بندتا سلالش نه دی راغله سبدنیتی نه دراغلی کمینه محبت ور سره کوم که هغه سره کینم د هغه سره ملاقات کوم د هغه ملاقات لا ورزم صرف او صرف د الله د رضا د پاره د چاته مې بدنیتی پزړه کې نه دراغلی زړه مې ورته نه دی تنگ شوه بلکې خوشاله او خوشحال دا محبت د صحابه کرام د الله رب العزت د پاره په دنیا کې چې د رب العالمین د پاره څوک محبتو کی د یو مسلمان رور سره نو د مسلم شریف حدیث ده ابو هريره رضی الله عنه مبارک د حدیث راوی ده چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایو چې په ورځ د محشر باندې به رب العالمین او فرمای سشول هغه خلق چې زما د عزت لپاره زما د عظمت لپاره یو بل سره محبت کړي دي وینن ورځ به دغه خلق زه د خپل سوري لاندې کم چې پنن ورځ باندې به زما د سوري نه علاوه بل سوري نه دا عظمت او لوی او شان چې مؤمن ته ملاويږي د صدا پاره د صدا وجنا د الله رب العزت د محبت د وجنا الله رب العزت فرمایي زما سوره زویل سویری طویلش جی پدې کې درې اقوال دي یو قول دا ده چې بعض خلک وایي علما چې دلته نه مراد دا چې کوم دی د عرش سویره دی لکه څنګه چې په احادیث مبارکو کې راغلي دي خو لیکن په حدیث مبارک کې نسبت الله ته شوی دی چې زما سویره وې د دینه مراد د رب العالمین لوی او د رب العالمین د کرم د احسانات او د
د اظهار کولو بیان په دې حدیث مبارک کې راغلی. او دویم قول پکې دا دی، بعض علما فرمایي چې د دې نه مراد هغه د رب العالمین رحمت او د رب العالمین حفاظت ته. لکه په حدیث مبارک کې راځي چې پزمکه کې بادشاہ چې کوم دی دا د الله رب العزت سویره دی، د ځمکې بادشاہ د الله رب العزت سویره دی، یعنی د بادشاہ په ذریعہ باندې د خلکو حفاظت کیږي. نو دغه انسان به په ورځ د محشر د الله رب العزت په حفاظت کې بي او دغه په رحمت کې بوي. او دریم قول دا دی چې دا کنایه ده د الله رب العزت د رحمت نه او د الله رب العزت د نعمتونو نه. لکه په عربی کې وایي دغه ترجمه دا ده چې خوشحالي څه ته وایي. خوشحالي دې ته وایي چې یو انسان په راحت سره زندگی تیری وې دې ته خوشحالي ویل کېږي. نو وې دغه انسان و په ورځ د محشر د الله رب العزت د سویری لاندې ولاړی، د الله رب العزت رحمتونو کې به وردوب وي، د الله رب العزت نعمتونه به په د باندې فراخ وي او د رب العالمین په حفاظت کې بوي. کم انسان چې د الله رب العزت لپاره په دنیا کې د یو مؤمن مسلمان سره محبت وسات د دې ولی الله ته پته نشته دی چې الله فرمایي چې څه شول هغه خلک چې زما د پاره محبت کړي. الله ته پته ده چې د غفلان کې دی او په فلان کې ځای کې ولاړ دی، لیکن د دې د پاره دا قول فرمایي چې خلکو ته دغه انسان د مرتبه پته ولګي، داس عزت کې برا روان شي را پابسي را بشي او د الله رب العزت د عرش تصویر لاندې بودري. رب العالمین موږ ټول د خپل د عرش تصویر لاندې ځای. په بل حدیث مبارک کې راځي د مسلم شریف حدیث ته حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای زما د قسم می په هغه ذات باندې د چا په قدرت کې چې زما ساده زما روح د چا په قدرت کې تاسو تر هغه پورې جنت ته نشه داخلي دي تر سو پورې چې تاسو ایمان را نوړی. یعنی جنت ته داخلي دل داغه د پاره شرط هغه ایمان ده. کافر انسان هغه جنت ته نشي داخلي دي تر سو پورې چې د ایمان را نوړي. بیا حضور مبارک فرمای تاسو تر هغه پورې د کامل ایمان خاوندان نشه جوړی دي تر سو پورې چې تاسو د یو بل ترمنځ محبت اونکه او دغه محبت صرف او صرف د الله د رضا د پاره وي، څه د دنیا د لالچ د غرض او د غوځ د پاره نه وي. نو تاسو ګوره کامل مؤمنان نشه جوړی دي او دغه د محبت جوړولو ذریعہ حضور مبارک کو فرمایل آیا تاسو ته هغه شی درونه خایم چې تاسو هغه اختیار کې او داغه په ذریعہ تاسو په یو بل کې محبت پیدا شي. یا رسول الله ولنا دا خو مونږ تراو خایا. حضور مبارک په خپل جواب ورکړي تاسو په یو بل کې سلام عام یو بل کې سلام عام کوي د دې په ذریعہ باندې بس تاسو د یو بل ترمنځ محبت پیدا شي. په حدیث مبارک کې د مؤمنانو ترمنځ د خالص او مخلص محبت ذریعہ هغه حضور مبارک سلام او خود چې کوم مسلمان په بل مسلمان باندې سلام اچي دغه انسان مداغه سره محبت پیدا کی. او دا برابر خبره ده که یو انسان ته پیژنې او کنه پیژنې لیکن مسلمان دی ته په هغه باندې سلام کې، کافر باندې په سلام کې نه مخ کې کېږي. شریعت موږ د دینه منع کړی ځکه کافر ته دعا کول نشته دی، مشرک ته کافر ته ځکه سلام دا خو دعا ده بهترینه دعا ده، نو کافر ته دعا نشته دی. ها که کافر ته باندې سلام واچي نو علیکم السلام وتیا وعلیکم ورته وایا چې ماغه د پتا باندې وسنګ چې د ماته ویلی دي دغه شی د تا باندې هم به خیره د دکړي خو د خیره جواب ورکي او که سلام د باندې چولې نو تبم د هغه جواب ورکي وعلیکم ورته وای. نو په حدیث مبارک کې د کامل ایمان جوړې دو ذریعہ حضور مبارک هغه محبت او خولو د یو مسلمان سره او دغه محبت د الله د رضا د پاره. کوم انسان چې د الله د رضا د پاره محبت نه کوي د یو مسلمان سره دغه انسان د کامل ایمان والا مؤمن نه دی. مسلمان سره بغض او نفرت لرل دا خو د منافق کار دی. منافق د مسلمانانو سره بغض او نفرت لري. لکه په حدیث د برا بن عازب رضی الله عنه مبارک کی دی وی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایو چې انصار سره محبت نه کوي مگر مؤمن انسان او د انصار سره بغض نه ساتي مگر منافق انسان. دا ولی ځکه انصارو د وجنه اسلام ته ترقی ملاو شوی ده.
او اسلام ته چې ترقی ملاویږي نو په هغه باندې مؤمن بنده خوشحاليږي. ځکه یو مؤمن سړی راشي عالم دین وي او هغه راشي په یو جماعت کې درس شروع کی، د قران مجید تفسیر شروع کی، د احادیث تشریح شروع کی، نو مؤمن سړی خوشحاليږي چې شکر د داس انسان الله مونږ لرا واستو دین ته ترقی ملاویږي. او چې کوم منافق نو هغه په دې باندې خفقيږي. نو انصار د مدینه منوره کامل مؤمنانو، نو ځکه حضور مبارک ارشاد او فرمای چې څوک د دې سره محبت ساتي هغه مؤمن دی، او چې څوک ور سره نفرت ساتي د دوی سره مینه نه کوي، محبت و سره نه کوي، حضور مبارک فرمایي دغه منافق دی. بیا حضور مبارک او فرمایل څوک چې د دوی سره محبت کوي الله رب العزت به د هغه سره محبت وکي، او څوک چې د دوی سره نفرت کوي د دوی نه اغراض کوي رب العالمین به د هغه نه نفرت وکي. په دې حدیث مبارک کې د ایمان نخا هغه د انصار سره محبت خودلې شوی. کامل ایمان نخا د انصار سره محبت ته. کم انسان چې د انصار سره محبت کوي دغه مؤمن ده. په دې وجه باندې کم چې رافضه دي شیعاګان دغه اعتقادي منافقان دي، دا عقیده والا منافقان دي، هغه صرف علی رضی الله عنه مبارک هغه ته دعا کوي او هغه منی، او نور صحابه کرام چې کوم دي دا هغه ته خیره کوي، او داسې الفاظ بیانوي د ازواج مطهرات په باره کې چې هغه د بیانول نه دي. کوئی عامی مسلمان واوري او د دوس کېږي نو دغه شیعه به مړ کی او مردار به کې داسې الفاظ د ازواج مطهرات په باره کې بیانوي. الحمدلله مونږه مؤمنان مسلمانان د صحابه کرام سره محبت کو او د انصار سره محبت کو، رب العالمین به مونږ سره هم محبت وساتي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ مبارک تا حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای زما دې پر رب العالمین باندې قسم وی اے معاذ رضی الله تعالی عنہ زستا سره صرف او صرف د الله رب العزت د پاره محبت ساتم. بیا وته فرمای اے معاذ تو ګره د هر منځ نه رستو دا دعا مې روا اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. په بل روایت کې راځي حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک وته عرض کوي د الله رسوله زما مور او پلار د پتا باندې قربان وي زم د تا سره محبت ساتم. حضور مبارک ورته فرمایل خانو زتا ته وصیت کوم اے معاذ چې د هر منځ نه رستو کل دبر صلوات دا دعا مې روا اللهم اغنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے الله رب العزت تما سره مدد وکي په ذکر ستا کې په شکر ستا کې او په عبادت خو بندګۍ کولو کې چې زستا حکم پدې کې تما سره مدد وکا. حضور مبارک د حضرت معاذ رضی الله عنه سره محبت او د چا د وجه صرف او صرف د رب العالمین د وجه، صرف او صرف د الله د پاره وسره محبت ساتو. څومره خوش قسمت خلق دي دغه خلق چې صرف د الله د پاره وسره حضور مبارک محبت ساتي. او دا محبت ولی ساتو ځکه چې دینو پکې دین پکې پر رسول الله مبارک ایمان او په الله باندې ایمان. الحمدلله هغه مسلمانان چې د هغه صحیح عقیده وي با ادب وي بے ادب ني او صحیح العقیده وي هغه ته هم دا خوش خبری ده چې دغه خلق سره رسول الله محبت ساتي د الله د رضا لپاره. په یو حدیث مبارک کې راځي حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک وای چې ما د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نواوریدل چې اوې فرمایل چې رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې او فرمای هغه خلق چې زما د پاره په دنیا کې د یو بل سره محبت کړي دي دا غي د پاره بو د نور منبرونه وی چې په هغه باندې بناسوي. او دغه خلق چې انبیا او شهدا ویني نو انبیا او شهدا به ورته پسخیږي، هغه به ورته پسخیږي دغه خلقو ته. په حدیث مبارک کې پسخیدل د انبیا او راغلي په دلته نه پسخیدل د انبیا او مراد نه ده ځکه د انبیا او مقام خود په تمام مخلوق باندې اوچت ده. د انبیا او مقام په تمام مخلوق باندې اوچت ده، لیکن دلته کې چې پسخیدل راغلي دي دا کنایه د خوشاله د اظهار ده چې دغه خلق انبیای کرام او ویني نو هغه به خوشاله شي چې ګوره داسې خلق زمونږ په امت کې شته چې مونږ ته رانږدې شوي دي. یو انسان دی د مثال په تور باندې په معاشره کې او د هغه سره په لکاو ډالري دي 50 لک یا 50 لک ډالر وسره دي، مالدار انسان او یو غریب انسان دی هغه تم دغه 10 لک 20 لک ډالر ملاو شي نو چې دغه کوم انسان زیات مالدار دی
نو دې ته وګوري چې لکه دا انسان ما پس څنګه رالنش هغه ته داسې اوپس کیږي چې دغه انسان سره دا دونه قیمت د کم زینه راغی دغه شانته به انبیاء کرام هغه خو په پس کیږي نه لیکن خوشحالي کې بچ الحمدلله زمونږ په امت کې داسې خلق شتا چې رب العالمین وته د نور منبرونه ورکړ مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمای چې دغه کسان به د عرش په کنارو باندې د یاقوت په منبرونو باندې ناسوي داسې آیا او عزت کې به دغه خلق ناسوي او انبیا او شهدا به ته ګوري او خوشحالي کې به ورته دا دونه درجه د صدا وجه ملاو شو دا صرف او صرف په دنیا کې د یو مؤمن مسلمان سره ته محبت کولو په وجه باندې دغه خلکو ته ملاويږي حضرت ابو ادریس حولانی رحمت الله علیه په اکابرین او تابعین کې ده په شام کې د ابو درداء رضی الله عنه نه پس د ټولو نه لوی عالم دی مبارک تابعی دی لوی محدث عالم دی مبارک وای چې زه د دمشق یو جمعه ته وردن نشم او په هغه کې ګورم چې یو ځوان پکې ناست دی او د هغه سره خلک هم په دغه جمعات کې ناست او دغه ځوان داسې ځوان دی چې خلای کلاو شي او خاندي نو دا غاخونه او چمکیږي برېښناو کې تک سپین غاخونه دي او دغه خلکو دا کم چې ور سره ناست دي د دوی چې په خپلو کې پس خبره کې به اتفاقی راشي نو دغه ځوان لراشي او د دنه مشوره والی او داغه په خبره باندې اتفاق وکي وې ما پښتنه وکړه چې دا ځوان څوک دی چې د خبره هر څوک مني وراته ویلې شو چې دا د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابي دی کنه معاذ بن جبل رضی الله عنه مبارک دی و ما اراده وکړه چې ان شاء الله سبا له بزده وخت راځم او د سره بز ملاويږي و چې کله سحر شو د سحر د مانزه د پاره زه د ټولو نه مخ کې رالم چې مې قتل معاذ بن جبل رضی الله عنه مبارک د ټولو نه اول راغله دی او په جمعات کې مانزه ته ولاړ دی وېزه د شاته کې ناستما انتظار مې وکړ په چې کله د خپل عبادت نه مانزه نه فارغ شو وېزه د مبارک له د مخه د اړخ نه راغلم او ورته مې وایل چې قسم په الله زتا سره د الله د پاره محبت کوم چې څه خبره را سره وکي او د رسول الله مبارک صحابي د دنیا څخه غرض نشته دی لالچ نشته دی حسن او صورت نشته دی صرف او صرف د رسول الله مبارک صحابي د دې د پاره د سره محبت ساتم وې دې ما ته فرمای چې قسم په الله چې ته ما سره صرف او صرف د الله د پاره محبت کې وې ما وته عرض او قسم په الله ز صرف او صرف تا سره د الله د پاره محبت کوم وې دې صحابي ما ته بیا وای چې قسم په الله چې ته صرف او صرف ما سره د الله د پاره محبت ساتي وې بیا ما عرض کړ چې او قسم په الله صرف زتا سره د الله د پاره محبت کوم وې معاذ بن جبل رضی الله عنه مبارک ورته فرمای خن خوشاله شه او زیره قبول کا ما ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه اوریدلی دي هغه خلق چې هغه په دنیا کې د الله د پاره محبت کوي د الله د پاره ناسته کوي د الله د پاره یو مؤمن مسلمان سره ملاقات کوي او د الله د پاره یو مؤمن بنده باندې خپل خرج کوي وی الله رب العزت فرمایي چې دغه خلقو د پاره زما محبت واجب شي سونه لوی فضیلت ملاوي یو ورکوټه غونته عمل په دنیا کې وکا دون لوی فضیلت درته ملاو شو چې د رب العالمین محبت د تا د پاره واجب شي یو مؤمن بنده لاړ صرف د دې د پاره چې تعالی راغله صرف او صرف در سره سلام کوم بس صرف سلام لراغله سلام می د باندې واچو د دې د پاره چې یو مؤمن انساني مسلمانې د دنیا څخه غرض نشته دی غوځ نشته دی د دې د پاره راغله یو نیک سړی لاړ غسر کې نسته د دې د پاره چې صرف او صرف د الله یو نیک بندای او ولی الله او عالم دیني د دې د پاره تعالی راغله د رب العالمین د طرف نه د استاد پاتا طرف ته زیره دی د الله د طرف نه چې زما محبت تا د پاره واجب شي سونه لوی فضیلت ته دغه لوی نور فضیلتونه خو پرېدا صرف دغه فضیلت تو ګوره چې حضور مبارک فرمای چې الله رب العزت به आवाज کوي او دغه خلق برا پاسي او د نور په منبرونو باندې بیکینه د عرش په کنارو باندې د یاقوت په کرسي باندې د نور منبرونه وي باغې باندې بناسي او دا ټول خلق به ورته ګوري او ته به د عرش تصویری ولاندې ولاړي او څه خلق به بربند ولاړي عام خلق به بربند ولاړي دغه میر ته په خپل قلو کې بډوبوي او تاب الله رب العزت راولي او په عزت کې به خپل د عرش تصویر لاندې ودري دا فضیلتونه او دا درجات او دا عزت چې انسان ته مؤمن ته ملاويږي
صرف او صرف د الله د پاره په دنیا کې محبت کولو د پاره. په یو حدیث مبارک کې دی یو صحابي د رسول الله په مجلس کې ناشته او یو صحابي تیریدو په لار باندې د مبارک حضور مبارک توای د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه دغه انسان سره زما محبت ته. حضور مبارک وته فرمای تا دتا خبر ورکړې ده وی یا رسول الله خبر خو مینه دی ورکړې وی خبر شته ته خبرو کا چې زما استا سره محبت ته. دغه صحابي پاسې د پمنډ لاړه وغته او ویل چې انی احبک فی الله ای زمارو رزستا سره صرف او صرف د الله لپاره محبت ساتم. نو چې تا تاسو کوی چې زتا سره د الله لپاره محبت ساتم نو ته بو ته دوا کې احبک الذی احببت له هغه څوک دی تا سره محبت اوساتی د چا د پاره چې ته ما سره محبت کې هغه ذات تا سره محبت کی د کم ذات ته پاره چې ته ما سره محبت کې نو دا دعا ورته تو کی دا زمونږ د پاره قول د رسول الله مبارک جوړي تقریر د رسول الله مبارک یو تقریر وی یو قول وی یو فعل وی د حضور مبارک دا تقریر د رسول الله مبارک زمونږ د پاره جوړیږي. نو مؤمنانو لپاره دي چې عمل پیو کی او یو بل تا د خبر ورکی چې روز تا د پاره محبت کوم د الله د پاره تا سره محبت ساتم. د دې د پاره حضور مبارک دا خبر او چې خبر ورکا چې هغه انسان هم تا سره محبت پیدا شي او د دې باوجود درستو چې کم د دوستۍ هغه حقونه دي چې هغه د انسان تا سره ادا کی. رب العالمین دې مونږ ټول په یو بل کې صرف او صرف د الله د پاره د الله د رضا د پاره محبت کوونکی جوړ کی او څه کمې به شی په د احادیث مبارکو کې زمانہ شوي وي. رب العالمین دې ما تمافیو کی او رب العالمین دې په اول مال او به تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کی. وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یورور د دعا د پاره ویلي دي دعا ورته کوي یو شری حاجت ته چې رب العالمین می دغه مراد پوره کی نو دعا ورته کوي چې الله رب العزت دغه شری حاجت پوره کی. د چا چې په کورونو کې څه شری حاجتونه دي الله دې پوره کی څه شری مقاصد وی الله دې پوره کی او د چا په کورونو کې چې څه خفقان وی رب العالمین دې په خوشالو باندې بدل کی. وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله. پته نشته دې باندې ونیسو